لړمبي قرباني چا کړې ده؟ نو حضرت ابراهیم علیه السلام خوب لیدلو او خوب کې دا لیدلو چې زه خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کوم او د انبیا علیهم السلام خوب چې دی دا رښتیا وي او د الله د طرفه دغسې خبره الله جل شانه د جانبه د حکم ورکولو برابر منل کیږي. د دې وجه نه حضرت ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام ته وویل چې ای بچیه ما خوب لیدلی دی، په خوب کې زه وینم چې تا زه ذبح کوم، ستا څه رایه ده؟ نو حضرت اسماعیل علیه السلام ورته وویل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین. ای بابا جانا تا ته چې کوم حکم شوی دی په هغې باندې څه دی عمل وکړئ او زر ده چې زه به څه دی ته به ما د صبر کوونکو نه بیا عمومي، یعنی زه به صبر کوم. ای بابا جانه تا ته چې کوم حکم کیږي هغه باندې ته څه دی عمل وکړه. چنانچه ابراهیم علیه السلام خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د منا میدان ته څه دی روان کړلو، د مکې مکرمې نه روان شول، منا ته لاړل او هلته د ذبح کولو په نیت باندې حضرت ابراهیم علیه السلام چاړه د ځان سره واخیستله. نو دغه شانتې چې کله منا ته دی داخل شول نو شیطان د ابراهیم علیه السلام د دوکه کول څه دی شروع کړ چې د ابراهیم علیه السلام د الله په حکم کې ردنه څه دی نافرمانی تی وشي. لیکن حضرت ابراهیم علیه السلام چې څنګه پوه شولو نو په شیطان باندې په اوو کاڼو باندې څه دی ګزارونه وکړل. نو شیطان چې دی د هغې د وجې نه څه دی په ځمکه کې لږ معمولي ونښتلو، چې دواړو پلار او زوی مخکې لاړل نو ځمکې شیطان پرېښودلو. بیا د هغې نه پس شیطان بیا دې ته څه دی وسوسې اچولې. حضرت ابراهیم علیه السلام بیا الله اکبر وویل، شیطان په اوو کاڼو باندې وویشتلو. بیا د هغې نه پس دغه شانتې بیا حضرت ابراهیم علیه السلام چې دی خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام چې هغه سترګې وتړلې او لاسونه یې ورته وتړل او مخ یې ورله څه دی قبلې ته واړولو، چاړه یې راوویستله. په چاړه باندې حضرت ابراهیم علیه السلام زور کوي چې دا زما د زوی دا مری کټ کا، لیکن چاړه څه دی کټ کول نه کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام چاړې ته وایي ستا کار خو کټ کول دی، ته کټ کول ولې نه کوې؟ چاړه ګویا نه شوله چې ما ته د الله حکم دی. حضرت ابراهیم علیه السلام چې دی څنګه چاړه باندې زور کولو، الله تعالی حضرت جبریل علیه السلام ته وویل چې لاړ شه د جنت نه ګډې یوسه. ګډې راوړلو، حضرت اسماعیل علیه السلام یې ته اخوا کړلو او ګډې ورته سمللو، ګډ څه دی ذبح شولو. نو د قربانۍ ابتدا چې ده دا حضرت ابراهیم علیه السلام نه څه دی شوې ده او بیا د هغې نه پس دا عمل الله ته ډېر زیات خوښ شولو. نو د رسول الله مبارک په امت باندې چې کم صاحب نصاب خلک دي، کم مالدار خلک دي، نو په هغې باندې قرباني کول داسې دی لکه دا واجب.